دا ټیبلټ زیاتره دې دپاره کسان استعمالوي چې ماته بار بار رالوږه ولګي او زما ورسره وزن زیات شي. خو ګورئ دا د دې دپاره استعمالیږي نه، خو دا د دې سایډ افیکټ او نقصانات دي چې ستاسو په وجود کې راولي چې دا ستاسو د وجود دپاره فایدهمند نه دي. ټیبلټ موسیګار یا سیرم موسیګار زموږ سره د سر درد وي هغې دپاره استعمالیږي، یا د سر هغه درد کوم ته چې مایګرین ویلی شي یعنې یو سایډ طرف ته یې د هغې دپاره استعمالیږي، یا د دې نه د بچ کېدو دپاره دا استعمالیږي. د دې سایډ افیکټ او نقصانات دا دي چې انسان ورسره وزن زیاتېږي او بار بار انسان ته لوږه راولي، ورسره کچکي الټې ورسره راځي او په سر ورسره بوج راځي، خوله ورسره وچېږي او خېټه باندې قبضیت راځي او بار بار سړي ته خوب راولي. د دې کانټرا انډیکیشن دا دی، مطلب تاسو دا په دې علاماتو کې نشئ استعمالولی. هغه زنانه چې حمل لري یا چاته چې ګلایکوما بیماري وي، یعنې دا د سترګو یو داسې بیماري ده چې په هغې دننه پریشر زیاتېږي، یا چاته د مثانې مسله وي، یا هغه کسان کوم چې ډرایوینګ کوي هغې دوران دا نشي استعمال، هغه کسان چې هغه هیوي مشینري چلوي هغې دوران کې هم دا نشي استعمالولی، یا د چا چې شوګر بار بار کمي هغه هم نشي استعمالولی. همدغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکر. الله حافظ.